اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن زموږ کلاس چې دی د نن به یو پروتوکول وکارو ټیل نت. لومړی خو به راشو موږ تاسې به دا ووایو چې دا ټیل نت د څه لپاره استعمالیږي. ګوره ټیل نت اصل کې از یوز فار ریموټ اکسس، د لرې ساحې د څه شي نه استعمالیږي، د لرې ساحې نه چې یو څه اکسس کوي د دې لپاره استعمالیږي. صحیح دی که نه؟ ټیل نت اصل کې خپله اخیستل شوی دی د ټیلی کمیونیکیشن نیټورک څخه. ټیلی کمیونیکیشن نیټورک پوه شو ورونې چې دا موږ سره ټي سی پي پورټ 30 را سره استعمالوي. څوم پورټ؟ ټي سی پي پورټ 30 او په کوم یو لیر باندې کار کوي؟ په اپلیکیشن لیر باندې. او صحیح ده که نه؟ په دې خو انشاءالله چې پوه شئ. اوس ګوره دا سره لپاره استعمالېږي. فرض مثال زموږ دلته یو ننګرهار کې زموږ راوټر یا زموږ کوم یو سرور چې دی که نه راوټر هغه په هرات کې را سره ایښی دی. زه وایم چې د دې ځای نه زه هغه اکسس کړم او هغې کې زه تغییرات راوړم، امکان لري او لري چې ما سره ټیل نت پروتوکول ما پکې رن کړی وي، خو هغه چې زه د دې ځای نه هغې ځای پورې اکسس کوم، ما سره به انټرنیټ وي، د انټرنیټ په واسطه باندې زه ریموټ اکسسینګ کولی شم. په دې پوه شو انشاءالله. هغه کندهار دی فرض مثال هرات دی، زه د دې ځای نه راوټر کې ورته تغییرات راولم، دې ځای نه کولی شم. خو په کوم پروتوکول به کارول شوی وي؟ ټیل نت پروتوکول به را سره کارول شوی وي. چې ټیل نت کوم یو دی را سره ټي سی پي پورټ 30 نمبر را سره استعمالوي. صحیح ده که نه؟ او د دې سره د دې چې کوم یو دا را سره 30 پورټ استعمالوي په اپلیکیشن لیر باندې را سره کار کوي. صحیح ده انشاءالله پوه شو باندې. و د دې عملي کنفیګریشن به موږ تاسو کوو چې څه رقم عملي کنفیګریشن د دې لري سره. د دې لپاره دا خبره خو کلیر کړه انشاءالله چې دا ټیل نت د سره لپاره استعمالېږي. د دې لپاره به موږ او تاسو راشو دلته پیکیج ټریسر به زه را اوپن کړم. صحیح ده؟ دلته به زه راشم سیسکو پیکیج ټریسر ته او دا به زه د دې ځای نه را اوپن کړم او دا به موږ د دې ځای نه را خلاص کړو تر څو موږ عملي ډول باندې په دې کې کار پکې وکړو. پروګرام یور اون آی او ټي سمارټ سولوشن انټرنیټ اف تھنګز آی او ټي. صحیح ده که نه؟ دلته چېرته زه راشم فرض مثال زه ورته یو راوټر اخلم. چې راخلم راوټر مې راواخیسته که نه؟ او د دې لپاره زه یو څه شی راخلم، یو پي سي. اوس ګوره چې ټیل نت پروتوکول ته کارې، چې ټیل نت پروتوکول ته کارې د دې سره فرض مثال زه کنیکټ شوم که نه شوم، دا د دې ځای نه ما دې سره کنیکټ کړ، کنیکټ مې کړ چې زه کاروم. لومړی شرط د دې داسې دی که نه چې زه باید دلته څه شی وکړم، زه باید دلته دې ته باید زه یو آی پي اډرس ورکړم. چې ورکړم آی پي اډرس کوم یو پورټ ته چې دا کوم یو پورټ باندې دا موږ سره کنیکټ شوی. فرض مثال زه ورکوم 10.0.0.1 دا مې ورکړ ورمو کړ که نه؟ او دا پورټ به زه اپ کوم، مطلب چې را سره ان شي را سره. و دا چې دی که نه دا پي سي ده را سره، دا پي سي به هم آی پي اډرس لري را سره چې فرض مثال 10.0.0.2 دا را سره د آی پي اډرس دا را سره شو که نه شو؟ په دې شرط خو پوه شئ انشاءالله. بس دلته به زه راشم اول به د آی پي اډرس ورته اساین کړو. چې کله زه دلته راغلم او دلته به لومړی زه نو کړم دا او دلته به زه راشم ای ان، دا خو موږ ویلی که نه چې ای ان د سره پرځي. اوس که چېرې داسې مشکل سره پیښ شو نو راشه پاسورډ ورډ ته ټایم او دې ځای نه راشه زه ورته وایم چې چېرې را سره ای ان انیبل، دا مو ویلی دی که نه؟ ای ان انیبل انټر او بیا ورته چې چېرې را سره کنف ټي را سره دی انټر کنف ټي شو را سره که نه؟ لومړی زه انټرفیس ته چې داخلېږم نو انټرفیس به ولیکم. چې به ولیکم انټرفیس، د دې انټرفیس اډرس کوم یو دی؟ دا موږ سره ګوره ګیګا 0/0/0 دی که نه دی که نه؟ او دلته زه راځم ورته لیکم چې ګیګ څه شی ګیګ ټیپ پرس کوم ګیګا بایټ ایترنیټ دی پول نوم دی سره 0/0/0 او دلته زه انټر باندې کلیک کوم. اوس زه چېرته ور داخل شوم؟ اوس زه راغلم دغې پورټ ته ور داخل شوم. دې پورټ ته په دې کې موږ سره نور پورټونه شته که نشته دی، خو زه اوس دغې پورټ ته داخل شوم. زه ورته وایم چې ته راشه ته ما سره آی پي اډرس واخله. چې آی پي اډرس ورته اسین کوم نو آی پي به ولیکم 888 به ولیکم اډرس ټایپ به پرس کوم چې اډرس راشي کوم یو اډرس 10.0.0. فرض مثال 1 ورکړ که نه؟ او دلته که زه انټر کلیک کوم ګوره ان کمپلیټ کمانډ دا کمانډ مکمل شوی نه دی. زه ورته دلته کلیک کوم ورته کوېشن مارک ورته لګوم وای ای بي سی ډي آی پي سبنیټ ماسک دی سبنیټ ماسک ولیکم. پوه شو که نه؟ دلته به راشو پوهېږي چې 255 ډاټ کوم یو رینج دی، دا کوم یو آی پي ده ای ده که نو سبنیټ ماسک څه دی؟ آفرین 0.0.0 او دې زه انټر کلیک کوم وای اخیستل که نه شو؟ اوس هم موږ سره آی پي اډرس مو ورکړه خو اوس هم دا ډاون دی بند دی را سره که نه؟ چې زه دا اپ کول غواړم زه به چې ورته ورکوم ورته وایم شټ دی را سره مخکې نه شټ دی که نه؟ نو شټ ډاون او دې زه انټر کلیک کوم. اوس راشه ګوره دا به را سره اپ شوي. اپ کېدل یې څنګه معلومې کړو وخت دا سور ورډ خو دا اوس را سره شین شو. په دې خو پوه شو انشاءالله دې باندې پوه شوې؟ ښه دا یو کار خو موږ وکړ، دې ته مو چې ورکړ آی پي اډرس ورکړ. اوس بله خبره موږ باید دلته په دې لاګین باندې پاسورډ ولګو. په کوم یو پریویلیج باندې باید موږ پاسورډ ولرو. پریویلیج چې شي باندې پریویلیج باندې باید موږ یو پاسورډ ولرو. چې ولرو پاسورډ ولرو. د دې راوټر په پریویلیج موډ باندې باید موږ چې ولرو پاسورډ ولرو. پرې خبره پوهېږي؟ نو پریویلیج موډ ته زه دلته پاسورډ کوم دلته به زه راشم راوټر ته او دلته دی که نه زه به بیخي ته نه ایګزیټ شم. راځه فرض مثال زه بیخي ته نه ایګزیټ کېږم چې مطلب زه هغه اول ځل چې ورته را داخلېږم. صحیح ده؟ چې اول ځل زه ورته را داخل شم نو زه به کومه سلسلې نه به موږ تاسې مخکې راځو دا دی را سره که نه؟ زه د دې ځای نه غواړم چې ایګزیټ شم. یار زه ولې دا ایګزیټ غلط لیکم؟ دلته راشو پاسورډ ورډ کو او دې ځای نه راشم زه ورته مې راشو ګوره دلته زه ورته مې چې ای ایګزیټ او انټر کلیک کوم. ګوره اوس سوال دی که نه؟ زه به راشم ای ان کنف ټي زه لنډ ورته کوم. دلته به زه ورته ولیکم چې څه شی انیبل څه شی
انیبل پاسورډ یا انیبل سیکریټ بیا هغه بل پاسورډ دی هغه انکریپټډ دی سیده بس انیبل پاسورډ ورکوم فار مثال انیبل پاسورډ چې پیس نوٹ انټر بس دا کار هم وکړ دلته مو په دې باندې په دې پریویلیج موډ باندې پاسورډ هم ولګاو دا پاسورډ مهم دی سره اوس دی کنه اوس د دې نو ورسته چې کله مو دا وکړ دلته هم آی پی ایډرس اساین کړی دی کنه په دې کمپیوټر کې مو آی پی ایډرس اساین کړی نه مو اساین کړی دلته به راشم پی سي ته او دلته به ډیسکټاپ ته راشم آی پی کنفیګریشن ته راشم مطلب ورته چې 10.0.0.2 الته ون مې ورکړی کنه سبمټ ما تاسو سره او دلته به ډیفالټ ګیټ وې مو ورته ډیفالټ ګیټ مطلب دا کوم چا په سلار شي نو ډیفالټ ګیټ وې بس چا ایډرس ورکوم د راوټر ورکوم کنه نو 10.0.0.1 او دې څنګه بس دا کلوز شو را سره کنه اوس دا کې سمجم کوله اوس بل خبره راځم به زبا کنفیګریشن کوم اوس به چیک کوم د ټیلنت کنفیګریشن د ټیلنت کنفیګریشن سره کوم دی ګوره لومړی چې دی کنه پاسورډ کوم ولګاو دلته به زرا شم کوم چې لاین وی ټي وای 0 نه واخله تر 0 دا 0 نه واخله تر 0 پورې سمانه چې مطلب په یو وخت کې د 0 نه نیولې تر 0 کسانو پورې را سره څنګه شي دې ته لاګین کېدلی شي په یو وخت سیده کنه او دلته به زرا شم پاسورډ ورته مرسته کوم یو پاسورډ پر مثال څه خان کوم آیا دا پریویلیج پاسورډ دا یو رقم دی نه هغه تا په پریویلیج موډ باندې ولګاو معنا دا چې کله دا انیبل یو یوزر موډ دی کنه دی یوزر موډ نه چې ورجیږي پریویلیج اب یې ډاون موډ کوم یو دی یوزر دی بیا ورپسې پریویلیج دی بیا ورپسې ګلوبل کنفیګریشن دی ځکه چې د لاندې نه چې راخیږي دی پریویلیج ته نو دلته چې راځي دلته باید دا پاسورډ ورکړي پاسورډ ورکړي کنه او دا هم سره پریویلیج شو اوس بل خبره دا و چې دلته زب دا پاسورډ ما ورکړ دا ځکه چې کله زما د ټیلنت په واسطه باندې څه کوي د ټیلنت په واسطه باندې چې دا ډیوایس را اکسس کوي نو ګوره دا پاسورډ هم تینو غواړه او دا پاسورډ هم تینو غواړه ها دا پاسورډ چې پازې په کوم وخت تینو غواړم کله چې لاګین کیږي چې ورته لیکم لاګین کیږي او دلته راشه ایگزیټ شتینه نو زموږ استاد سره ټیلنت کار ختم شو دلته راځم نو عملی به اوس موږ تاسو وکړو سیده کنه دلته راځم دا راوټر دی سره او دلته زوټم سی لای در سره کنه او بيخي زوټم کنټرول زد سره سیده او دلته ټیم چې دین هم زه ایگزیټ سره او دلته راځم ټیم ای ان چې شری سره وسو ګوره معنا پاسورډ غواړي کنه غواړي پریویلیج موډ ته ځم کنه زوټم انټر وګوره وای بیت سیکریټ پریویلیج موډ ته پرې خودم پرې نه خودم یوزر موډ کې ما زوټم راځه ته ای ان واخلا وای پاسورډ راته راکوه پاسورډ موږ څه ورکړ پیس مور کړ کنه زه غلط پاسورډ کوم زوټ طریقه چې کې چندا وګوره بیا ورته کوم غلط وای نه پیژنم بیا ورته چې ای ان زوټم راځه چې سره پیس او دې نه وګوره پریویلیج موډ ته پرې خودم پرې خودم کنه و د دې نه روسه راځم ټیم کنفیګریشن ټرمینل انټر اوس سره کنفیګریشن ټرمینل ته راغی کړنه اوس زموږ کار چیرې لاین چې شي وی ټي وای 0 څخه واخله تر 4 پورې انټر واخله 4 او دا زموږ په هغه 0 نه 4 0 نه 2 0 نه څه شي شروع کیږي دلته زوټه ما چې پاسورډ چې شي پاسورډ واخله په مثال خان پاسورډ واخله دا پاسورډ تینا کله غواړه کله چې لاګین کیږي څنګه دی یو ګوره لاګین دی سره چې در سره لاګین او دلته کوېشن مارک ګوره یو لاګین اتنټیکیشن دی چې اتنټیکیشن یوزینګ ا میثود لیست یو بل لاګین لوکل دی لاګین لوکل معنا دا د خپل پاسورډ وکړي یو اکاونټ دی کنه اکاونټ مو جوړ کړی دی پر مثال ته یو امپلوي زمو ته وایي چې تر داخليږي بس ته خپل کمپیوټر چې ورکا پاسورډ ورکړه بس مونږ ته قبول دی لاګین لوکل دی نه ځکه لاګین ورته واخله او دې ځنه بزر راشم ایگزیټ شبکم ایگزیټ زرا شو ګورته می کمانډونه دلته لیکلي چې ګوره انیبل پاسورډ لاین وی لاګین او ایگزیټ نو دا موږ سره ګوره دا موږ سره راوټر کې راځه په دې پوزیشن شل پوزیشن باندې ایگزیټ اورینل ځای انټر کوم اوس مو کړ کنه اوس زرا اعظم ګوره فرض مثال ته داسې اوس فرض کړه دا راوټر یې په کوم ځای کې په هرات کې د سره انټرنیټ په واسطه باندې وسو ګوره یا هرات کې نه دی همدلته دی یو آی ټی دی آی ټی دا راوټر چې یو خاص وتا کې به څنګه څه کوي چې ځان سره چوکۍ کې اخواته کیږي د سینې کې کنه یو خاص وتا کې شاید هغه اخواته وي یا شاید څنګه څنګه خو دا په څه ار وخت کې ورځي یو ور سوال ته ور کلاس کوي البته بل سکیورټي مې کولپونه وای جوړی دا ور کلاس او البته به ورته کین او بیا به سیټینګونه کوي نه هغه خدای کزل خپل چوکۍ باندې ناسم د دې اکسس ته موبایل ته کې تغیرات راوړم دا خدای را سره کنه نو دې لپاره ټیلنت را سره سمري نو موږ سره راوټر پر مثال لاندې دریم پورت کې غیر زه څلورم بر دریم پورت کې ناسم نو دې ځن زغوان دا اکسس کوم دا سره شو کنه و دې پی سي کې به دا څنګه اکسس کوم څنګه به اکسس کوم اوس په دې ځن تراشي چیرته کمانډ پرمپټ راغلی کنه اوس چې به زولې کوم ټیلنت څه شي ټیلنت کوم یو آی پی ایډرس کوم څه شي را اکسس کوم راوټر کنه نو زه به د راوټر آی پی ایډرس کوم راوټر ته موږ شي آی پی ایډرس کړو دا کوم او دې ځن انټر نو ګره یوز اکسس ویریفیکیشن دلته معنا پاسورډ غواړي چیرې سره غواړي پاسورډ د دې چې هغه په لاین وی ټي وای کې دنه چې موږ ورکړه اته مو خان ورکړه وای ته د ټیلنت په واسطه باندې داخليږي ټیلنت کې تاسو مې پاسورډ زور تر کوم چې جان انټر بیا ورته راکوي جان انټر بیا جان انټر ونه دې پیژن وره وای کنیکشن ټو دا کلوز بای فورن هوست د بهرني وای هاوس لپاره دا څنګه لري باندې زه بیا ورته راشه ټیلنت کار سره چې 10.0.0.1 او انټر وای پاسورډ راکړه ورته مې چې پیس انټر ورته مې چې پیس انټر اوس پیس غلط دی کنه ورته مې چې خان پیس هم هغه پریویلیج ته ورکړو سرجی خان مې ورته ورکړ انټر کړ یوزر موډ ته ورپې خورم کنه اوس زه ور داخل شوم کوم ځای ته ور داخل شوم
راوټر ته راوټر داخل شوم کنه دا اوس کوم یو موډ دی یوزر موډ دی او د دې نه چې څه کېږم نو چې به هم ان مو هل وګوره یار نه پاسورډ دی دا پاسورډ کوم ځای دی پریویلیج موډ کې موږ چې پاسورډ کړو پیس انټر کړو اوس راشي وګوره دا شو سره کنه کنفټي راځه زه په دې ځای تغیرات پکې راوړم ورته مې چې هاست نیم چې کوم دی شي هاست نیم زه غواړم چینج کړم چاته چینج کې خان ته بدل شو که بدل نشو ښکاري دا وختي راوټر اوس سره خان شو زه ټیم هاست نیم هاست نیم را سره مګر کو بیرته راوټر شو کنه دې ورته مې چې نو ټل نت انټر کړه خدا اصل کې نه پیژنې سیره تاسو ډیر څه تاسو په بدلول شي زه ته مې چې هاست نیم ورته ورکا چې هاست نیم ورته ورکا اور انډرسکور هوم انډرسکور راوټر انټر وګوره اور هوم راوټر وای خاصه کوي نه خاصه وای خاصه کنه نو ما ګوره زه د فرض مثال لاندې پور کې ناسم د دې ځنه ما دا اکسس کړ او د دې ځنه ما په هغه راوټر کې دنه تغیرات را سره راوستل چې په دې کې ګوره لکه اول شرایط چې دا پورت باید اپ وي دا پورت باید آی پی ایډرس ولري سیده کنه او دلته د پی سی ام آی پی ایډرس ولري بل خبره چې په دې راوټر کې باید په پریویلیج موډ کې څه وی را سره پاسورډ ولري پریویلیج موډ باید پاسورډ ولري او د دې نه وروسته بیا چې کله دا قوانین تا پوره کړل دې نه براشي کمانډ نه دا لاندې دی واسه بنوه سره پوری یا څه بنوه 2 پوری یا څه بنوه 1 پوری یا څه بنوه 5 پوری اساس ده پاسورډ دا پاسورډ چې ته ورته دا چاره پره دي هغه اول وخت چې موږ نه الته وغوښتل چې ته داخلي کې انټرنیټ واسه آی پی ایډرس مې د راوټر ډوري کړ چې خاله دې کې دا انټرنیټ واسه چې داخلي کې د دې اوس آی پی ایډرس شي آی پی ایډرس راځي او بل چې مې سټیم کې دا پاسورډ نه ورکړل چې لاګین شروع سره او ایگزیټ بس وځه نه ختم کیسه خو په اوسنی وخت کې را سره ټلنټ نه استعمالېږي ولې ځکه چې ټلنټ دغه هر څه ډیټا چې لګي پاسورډونه لګول پلین ټیکس کول پلین ټیکس معنا ساده ټیکس ته وای کنه پاسورډ یې مساوي دی اډمن سره اډمن ته معلومیږي ته اډمن کنه معلومیږي وای شو ورني خو ځکه پاسورډ یې مساوي کیږي صفر یو اته لس @pinza khfabsh ډاټ انډرسکور دا نه معلوم کړ معلوم نشو کنه نو دې ته انکریپشن ویل کیږي بیا نو موږ سره ټلنټ په پلان ټیکس کې دا انکریپشن نه سره نه کوي اډمن پاسورډ مساوي کیږي اډمن سره پلان کې دا لري سره برابر شي په دې پوه شئ نو دا ټلنټ ته چې مطلب په کومه طریقه باندې کیږي او په سویچ د سویچ د پرچې انټر ویلنټن یو ویلنټ ته داخل شي انټر ویلنټن د آی پی ایډرس په ویلنټ نو شټ ایگزیټ انیبل پاسورډ پر مثال دا لاین ویټوي پاسورډ لګین ام دا خبره اوس ګوره زرا سم سویچ کې به درته کوم څنګه خو خلاص سو دې کنه دا موږ سویچ راوخصل او دلته به زرا شم چې مې راوخصل یو پی سي مې راوخصل راوخصل کنه او دلته به زرا شم دا چې راوخصل پر مثال زرا هم دې څنګه ودا دې سره کنیکټ شو کنه اوس به زرا شم دا ټایم بریک پاسورډ ورکوم دلته به دې ته اوس ارکان نشته سره و دې ته زن دې پورت نه داخليږم په دې راوټر کې خو موږ پورت ته داخل شو پورت ته مې آی پی ایډرس او انټرفیس هم ورکړه کنه خو په دې کې راځه دا کار نشته په دې کې تلک دلته راشه دا دې کنه او دلته وګوره دلته ویلین ته داخليږي چې شي ویلین ته زه ورته چې راشه یو ویلین ز جوړوم ویلین به څنګه جوړو دلته به راشه مکنه ویلین جوړولو طریقه به مثبت کې تاسو دکی ای ان ورته واخله سره کنفیګریشن ټرمینل ته راشه ورته مې ویلین سره جوړ کا کوم یو 10 ویلین ته سره نیم ورته ورکا چې خان انټر راشه دې نه ایگزیټ شه زه مې چې دې نه بیا هم ایگزیټ سره زه ورته راشه ایگزیټ سره ورته مې چې شو ویلین شو کا شو ویلین راته وخایا وزل تر راشه وګوره شو ویلین بریف دا وګوره 10 سره جوړ شوی دی کنه جوړ شوی خان کوم جوړ شوی دی کنه نو زه راځم وګوره وزل تر راځم ورته مې چې راشه کنفیګر ټرمینل ته راځم ورته مې چې تراشه انټرفیس ته راځم کومه ویلین ته کومه ویلین ته 10 ویلین ته داخل شو کټن داخل نشو تین داخل شو کنه زه ورته مې چې تراشه آی پی ایډرس راځه کومه آی پی ایډرس پر مثال 10.0.0.1 فاصله 255.0.0.0 انټر دا مې واخصل کوی نه خسر وای خسر کنه او دې نرسته چې آی پی ایډرس نو شټ او ایگزیټ راشه بس نو شټ ورته وای کنه وای دا څنګه مګر دی سره سیده ورته مې چې نو شټ څه شو او دې راشه ایگزیټ مدار سره دا کار سره ختم شو اوس ختم شو کنه اوس به زرا شم دلته وګوره په دې راوټر ته به زرا شم دا به کلوز کوم دې پی سي ته ورشم دا پی سي درسره کنه دې ته به آی پی ایډرس اته مو 10 آی پی ایډرس ورکړ کنه کوم یو آی پی ایډرس ورکړ 10.0.0.10.0.0.2 تو مې ورکړ کنه آی پی سبجیکټ ما دا شو او راځم چې 10.0.0.1 سی شو او دې څنګه به دا کلوز کوم اوس دلته به زه دا ټینټ په دې کې فالو مکنه وای فالو دلته راځم او دلته زه ورته مې چې راشه چې شي کنفیګریشن موډ کې لاین وی ټی وای 0.9 تر 5 پورې راځه دا بدلو پاسورډ را سره واخلا چې شي پاسورډ چې را سره واخلا پیس انټر پی ای ام ورته کړو پی سینا او دې ځان را ورته چې لاګین کرا سره سټیم کرا سره واخلا چې کړه لاګین او دې ځان را ایگزیټ چې ایگزیټ څه شو کنه او دې ځان راځم بس دې ځان به دا کلوز کا اوس دې ځان اکسس کوم آیا اکسس کیږي بر سره څنګه ورته کوم چې ټلنټ ته راځي چې ټلنټ کوم یو چې ټلنټ ورته 10.0.0.1 انټر وای ټراینګ دې باندې کوشش کړئ په دې کې موږ یو څه پرې کړی یاد شي مله ته ویل کنه چې باید په چې باندې چې شی ویرا سره پاسورډ په پریویلیج موډ باندې خبران پیږي دلته راشه او دې کې ورته وګوره ورته مې انیبل کړه سره چې وکا انیبل درځه ورته مې انیبل پاسورډ چې شریار ایگزیټ شمه ځای نه کنفیګ تر شمه ورته مې انیبل پاسورډ
انیبل پاسورډ انیبل پاسورډ ضرورت چې ورکوم فار مثال خان ورته کوم هلته مو پی ورته ورکړل خان ورته ورکړل دې ځای سره کلوز کوم او دا دې ځای سره ورته ټلنت سره ورته چې وکړه ټلنت په واسطه باندې سره اکسس کا ټلنت څه شو کنه چې 10.0.0.1 شو را سره کنه انټر کلیک وکړه خلل طبيعت یو مشکل ورکړي کمانډونه ګورم دا ښه چې انټرفیس ویلین ټن او آی پی ایډرس دا نو شټ ایگزیټ انیبل پاسورډ 1 2 3 لاین وی پاسورډ لاګین ایگزیټ او ټلنت خبره ټول اندار خو نه پیږي ته ولې رسن راخي ته چې ټلنت کرا سره چې 10.0.0.1 البته ما آی پی ایډرس شي ورکړو 10.0.0.1 ورکړو فکر کوم دا موږ یو څه غلطي کړې ده چې 10.0 آی پی ایډرس څنګه نه دغه آی پی ایډرس ورکړي مشکل پڅ کې دی ګوره مشکل ډیر ساده دی اصل کې موږ دلته ویلین جوړ کړی دی کنه دی ویلین ټن مو جوړ کړی کنه خو بای ډیفالت چې کوم یو دغه ویل دا زموږ کمپیوټر دی کنه دا په فاصله 0/1 دی کنه دا ته وګوره دا په کوم یو ویلین کړی ویلین 1 کې چې دی زه ته هم د ځان راشه ایکسټ سره زه ته چې شو ویلین brief انټر ځکه کوم اوس وګوره فاصله 0/1 باندې کنه شوی کنه دا خو دې مربوطه دی نو چې زه غواړم چې دا د دې په د 10 مربوطه کوم نو زه به څنګه کوم کنفټي زموږ سویچ پورت زبراشم اوټم چې انټرفیس ته داخل شي چاته فاصله 0/1 ته داخل شي اوټم چې سویچ پورت مود څنګه کا اکسس یې کرا سره څه شو کنه سویچ پورت اکسس کرا سره کوم یو اکسس کرا ته ویلین 10 ته ځان ورواچو او دې ځان زبراشم ایگزیټ به واخلم سیدا او دې ځان شو ګورول دا ایگزیټ اخلم زوټم چې شو ویلین چې شي بی آر ریف اوس وګوره د تراغه کنه نه راغی کنه اوس زرا زما دې ځنه وګوره پین کوم ادي پین کې اول چې کوم زبراشم اول ګوره دا بل ان شي ښه دا بل ټایم پاس فورورډ کې اوس سره ان شو کنه اول به ساده پین لیکو چې آی ساده پین کې کار کوي کنه که ساده پین کار نه کوي مطلب ټلنټ به خامخا کنه کې پین کار سره وګوره اوس کې چیرته کار وکړ نو معنا دا چې دا به موږ تاسو سره کار کوي سره څه شو کار وکړ کنه چې لاغې کنه اوس هم چې ټلنټ باندې زړه ایکسس کوم چې شي ټلنټ کا 10.0.1 انټر وګوره پاسورډ ورته راکا زه ورته تاسو ته کوم وای پاسورډ غلط دی خان ته کوم اصل کې پی ای ام ورکړه پی انټر وګوره اصل غلطي موږ دلته وکړه زه ورته چې ټلنټ کرا سره چې شي پاسورډ نو کوم ورکړی شي انټر پی ای ای وکنه انټر سی شو دا شو راځه کنه وای مان کوي نو مان یوزر مترم ځکه ای ان کرا سره راځه و چې شي سره دلته سره خان راځه چې خان انټر وګوره کنفټي دلته موږ تغیرات راوستل هاست نیم سیدا فرض خان شو کنه شو نو دا ګوره زموږ نن پریکټیکل طریقه وا د ټلنټ چې څنګه ټلنټ یو سویچ کې فالو شي او څنګه ټلنټ په چیزه کې په یو راوټر کې فالو ولې شو نو دا او د دې پر ځای بل چې موږ سره نو راغلی هغه اس اس ایچ دی زیاتره په انټرنیټ کې کارو کې ان شاء الله به بل ویډیو کې ان شاء الله اس اس ایچ نه وای